السلام علیکم ملګرو. زه یم تیمورجان او یو مزیدار غزل به تاسو سره شریک کړم. ډېره مننه مو کوم. الله مو راته خوشحال لره آباد اوسئ. دکې یو دوه ټکي دي. یو خو اعراف دی. اعراف د جنت او جهنم ترمنځ ځای دی چې کې به چا ګناهونه او یو شان شي هغه پکې دي، یا د دې دنیا باندې چا مازغه کار نه کوي لیوني وي نو دغه خلک دي. خو خیر په دغه بحث باندې نه ځو. دویم پکې یو ټکی دی وزدار. نو پخوا د شاعرۍ دی هسې هم د دې معنی وزدار دغه چې انسان څنګه هو په معاشره کې هغه به هغه رنګ ځان ښولو او هغه بیا ټول عمر هغه رنګ و. لکه مرزا غالب په باره کې دا خبره چې هغه چونکې مهمان نواز نو د هغه د ژوند تقریبا 80% چې کومې قرضې وي هغه صرف دې وجې وي چې هغه مېلمنو قدردانو په دغې دپاره به پیسې راایستې نو چونکې وزدار و. وزدار به چې څنګه و هغه رنګ به بیا ټول عمر و. نو دا وزدار یو ټکی دی، یو اعراف دی. د دې لږ وضاحت مې وکړو. نو ډېره مننه مو کوم. غزل تاسو سره شریکوم. الله مو راته خوشحال لره. کلی ونې دلته هلته په اعراف ولاړ یم، کلی ونې دلته هلته په اعراف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به ما ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به ما ولاړ یم. دومره مې پوه کړه چې کیسه د خیر و شر څنګه وه، دومره مې پوه کړه چې کیسه د خیر و شر څنګه وه، دومره مې پوه کړه چې کیسه د خیر و شر څنګه وه، دلته سرګم شم هلته څنګه په طواف ولاړ یم، دلته سرګم شم هلته څنګه په طواف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به معاف ولاړ یم، کلی ونې دلته هلته په اعراف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به معاف ولاړ یم. خلق خپل نفس تابعداري کوي څه وازداره نشو، خلق خپل نفس تابعداري کوي څه وازداره نشو، څه وازداره نشو، د نفس پرستو د دې ډلې زه خلاف ولاړ یم، د نفس پرستو د دې ډلې زه خلاف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به معاف ولاړ یم. بې خانو زړه ګرځوم نوې تجربه کومه، بې خانو زړه ګرځوم نوې تجربه کومه، نوې تجربه کومه، ربت ویني چې په تما د انصاف ولاړ یم، ربت ویني چې په تما د انصاف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به معاف ولاړ یم، کلی ونې دلته هلته په اعراف ولاړ یم، سزاوار دلته وما هلته کې به معاف ولاړ یم. د کوه کاف دیوا ته لاره زمانه شي نیوې،
د کوه کاف دیوا تلارا زمان شینی وی تلارا زمان شینی وی کسو غلط کړم بیا هم په کوه کاف ولاړ یم کسو غلط کړم بیا هم په کوه کاف ولاړ یم سزا وار دلتا وما هلته کې به معاف ولاړ یم د جون په لارو کې تیمورا منحرف نه یما د جون په لارو کې تیمورا منحرف نه یما د جون په لارو کې تیمورا منحرف نه یما د زړه او عقل ترمنځ لږ په انحراف ولاړ یم د زړه او عقل ترمنځ لږ په انحراف ولاړ یم سزا وار دلتا وما هلته کې به معاف ولاړ یم که لیونی وم دلته هلته په اعراف ولاړ یم که لیونی وم دلته هلته په اعراف ولاړ یم سزا وار دلتا وما هلته کې به معاف ولاړ یم ډېره مننه مو کوم ملګرو الله مو خوشحال لره ښاد او آباد اوسئ د الله په امان